د اشرف غني تازه او مهمې خبرې فساد او نورو مهمو موضوعاتو په اړه یې څه وویل. سلام ستړي مشئ. ولسمشر غني د 2020 کال د جنوا کنفرانس په ورکشاپ کې په خپله وینا کې وویل چې 80% نړیواله مرسته له بودیجې ایستل شوې ده. نوموړي وویل دا ننګونه د نړیوالې ټولنې نه بلکې د افغان حکومت ده. د دې په ځای چې نیوکه وکړئ بودیجه رڼا کړئ، اغېزناکه یې کړئ او ملي پروژې حساب ورکوونکې کړئ، پیسې بیرته راځي. نوموړي د حکومت پر لګښت کې پر سپما ټینګار وکړ او ویې ویل باید ډېر کار له کورنیو سرچینو واخیستل شي او د بودیجه کمه او پرمختیایي بودیجه ډېره شي. له افغانستان سره د مرستو لپاره جنیوا غونډې د تېرې لیندۍ میاشتې لومړیو کې جوړه شوه او نړیوالې ټولنې پکې له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د 14 میلیارډو ډالرو مشروطې مرستې ژمنه وکړه. له فساد سره مبارزه، ګمرکونو کروندتیا، د عوایدو ټولول، د مالیې سیستم برېښنایي کول، ګمارنو کې وړتیا ته پام، د ښځو پیاوړتیا او د دوی ډېر ګمارل. له نړیوالې ټولنې سره دې ناسته کې د افغان حکومت ژمنې وې. ولسمشر غني نننۍ غونډه کې وویل چې حکومت د دې ژمنو د پلي کولو لپاره خپلې موخې ټاکلې دي. ولسمشر غني وویل افغان ملت فاسد نه دی او یو اقلیت چې فساد کوي باید اجازه ورنه کړل شي چې د ملت راتلونکی تباه کړي. د هغه په خبره فساد د عامه شتمنۍ لوټل نه دي بلکې د افغانستان د راتلونکو نسلونو راتلونکی لوټل دي. ځکه فساد د زغملو نه دی، هم د سیستم جوړولو له مخې او هم د عدلي او قضایي تعقیب له مخې موږ کلک چلند کوو. دغه راز نوموړي د سولې په اړه وویل د تاوتریخوالي دوام سیاسي حل لاره نه ده. دغه راز محمد اشرف غني وایي د دې لپاره چې په طالبانو او ملاتړو باندې هر اړخیز مثبت فشارونه راوستل شي دا د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اړتیا په توګه احساس شوی. په هر حال خلکو د فساد په اړه ویلي که ولسمشر غني غواړي رښتیا فساد له منځه یوسي دته له نږدې کړی د دا کار پیل کړي ځکه تر ټولو مهم فساد هم دوی کوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.